السلام علیکم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته دا وښیم چې څنګه کولای شئ خپل سیمینار، مونوګراف، مقاله، کتابونه او یا هر وخت چې کوم سند یو شی ریویو کوئ، ریویو یا مرور کوئ، تصحیح کوئ، تاسو باید د کوم مواد نه په ورډ مایکروسافت ورډ کې استفاده وکړئ او څنګه یې کولای شئ تاسو په اسانه شکل باندې هغه نفر ته چې خپل هغه د مرور یا خپل نظر ورکوئ څنګه په اسانه شکل ورکړلی شئ. که د یو چا کتاب یا مثلا تیسیس وي، د ماسترۍ سند وي یا کومه مقاله وي، مثلا دغه تعداد د صفحاتو یې ډېر وي، 200 صفحې وي، نو هغه د تا نوټ، د تا د لاسخط او د تا ټول کمنټونه نشي کتلی او بل په عین وخت کې امکان لري ډېر کار در سر نه وي. زه به خپله یوه وړه تجربه درسره شریک کړمه. ما د خپل لیسانس دورې سیمینار تقریبا د 10 وارونه مې زیات چاپ کړی دی. دونه هر ورته چې استاد ته ورغلمه یو ور به یوه صفحه وکتله، په دو کې ویل چې بچه در این صفحه نقطه نداده ای. بل ور به چې ورغلو در اینجا بسم الله نوشته کرده ای، در اینجا باید این چیز باشه. بل ور چې ورغلم وی چې فهرستت غلط است. بل ور چې ورغلم وی چې تعداد صفحات تو کم است. یعنی په یو ور باندې چې ماته ویلي وای د محصلۍ دوره ډېره غریبه دوره هم وي، نو هغه د استاد د ریویو طریقه، د استاد د مرور طریقه، د ما استاد دی زه ډېر احترام ورته لرم، مګر د هغوی چې کوم کار یې کوه هغه مناسب او معیاري کار نه و. نو زه به تاسو ته دا وښیم چې څنګه کولای شئ چې تاسو خپل ډاکومنټ ریویو کړئ. تاسو به راشئ په مایکروسافت ورډ کې د ریویو ټاب به پیدا کړئ. د ریویو ټاب هم چې پیدا کړئ تاسو دوه آپشنونه لرئ. یو آپشن دا دی چې بیخي په هغه کلاسیک افغاني وطني شکل باندې مرور کوئ، مثلا په ټکس دا د تاسو ټکس دی دا درکړل شوی دی، نو اول شی چې زه وینم مثلا زه غواړم چې په دې باندې کمنټ ورکړم چې ویډیو په د ویډیو سپیل غلط مشته کړی، نو تاسو په خپله دغه د ویډیو لغات چې غلط سپیل شوی دی دا به کلیک کړئ، تاسو ته به یو دغه رقم ورډ چارت راشي. دا چارت چې درته راغله دغه نیو کمنټ به پرې ورکړئ. نو کمنټ چې پرې ولیکو په دغه ځای کې به دلې ولیکئ چې سپیلینګ ایرر. صحیح شو؟ دا چې ولیکو په دغه وړه ویکتور به ور کلیک. صحیح شو؟ دا د یو کمنټ هم دغه ورکړو. بیا به راشئ بل ته، مثلا پاورپول د دې په ځای باندې چې په یو باندې ولیکي دلې یعنی ډېر قوي احمق، در حال کې چې مطلب یې د قوي نه دی که نه، یعنی سپیل یې غلط دی. د دې دلې بیا په دې ډبل کلیک وکړو، ډبل کلیک هم چې پرې وکړو دلې به راشو د دې ته سپیلینګ ایرر. صحیح شو؟ دا به هم سبمیټ کړئ دې ځای ته. د دې نه چې راغلی بیا په عموم شکل تاسو ووایئ چې دا عنوان نه لري، نو دلې به د ده مثلا زه به د ده دغه سیمینار انتخاب کړم چې دغه کمنټ پرې ورکړم، نو دلې به ورته ولیکئ چې او رښتیا کمنټ تاسو په عین وخت کې چې ریویو ته راشئ دغه په دې ځای کې هم کمنټ پیدا کولی شئ. انزرټ کمنټ به ووایئ، نو دلې به ورته ووایئ چې عنوان نشته. صحیح شو؟ دا به هم ورته ووایئ. په همدغه رقم به تاسو ولاړ شئ، مثلا تر لاندې د صفحې نمبر نشته، نو په دې به کلیک کړئ او دغه به ورته ولیکئ دې ته چې د صفحې نمبر د صفحې شمېره نشته. صحیح شو؟ بیا به راشئ بل غلطي به کې وګورئ، مثلا او دا هم ټوله وویلې، بل مثلا زه به دا وګورم چې ښه دا مقاله یې دلې دغه سایټیشن یې اچولی دی، مثلا د یو چا مقاله یې اچولې ده د خالد په نامه باندې په 2022 کې لیکل شوې، تاسو په آخر کې ګورئ چې لیست د مقالو یا هغه نشته دی، هغه د ریفرنسو لیست نشته دی، نو په دې به کلیک کړئ، دغه په کمنټ باندې کلیک کړئ، دلې به ورته ووایئ چې ماخذونه دې نشته، ماخذونه نشته. صحیح شو؟ نو په دغه رقم باندې تاسو دا ټول کړلی شئ، دا ریویو کړئ او په آخر کې دغه ډاکومنټ هم سیف کړئ، کنټرول اس به ووایئ، ډاکومنټ به هم سیف شي. هغه نفر ته به یې ورکړئ، ورته ووایئ چې دغه فرضاً ما 50 غلطۍ کې نیولي، 100 200 300 غلطۍ مې کې نیولي دي، دا ټولې اصلاح کړه، بېرته یې ماته راوړه، زه به یې درته وګورم. نو هم به د محصل وخت سیف وي او هم به یو ډېر شی کې زده کولی شي او هم به هغه د استاد خپله استادي ښیي. نو دا یوه طریقه ده. دویمه طریقه یې دا ده چې تاسو په سټنډرډ شکل باندې دا خو وطني شکل مې درته وښوده، سټنډرډ شکل یې دا دی چې تاسو راشئ په عین وخت کې په ریویو باندې کلیک وکړئ. صحیح شو؟ په دې کې هم چې کلیک وکړو را به شئ ټریکینګ ته. صحیح شو؟ ټریکینګ ته چې راشئ په دغه ځای کې به په چینج ټرک باندې ټرک چینج. صحیح شو؟ د چا دپاره ټرک کوئ؟
دغه چینج چې کېدسي یا تغییر چې کېدسي دا تنها د تا دپاره یعنې ته چې لیکوال یې که د هر نفر دپاره مثلا تاسو ورته وایئ چې د هر نفر دپاره دا ده چې کله اوکې کړو صحیح شو نو په دې ځای کې چې زه اوس یو شی ورکوم مثلا دا مې ورک کړو دا بیخي د منځه نه ځي په ده باندې تنها یو سور خط کش کېږي صحیح شو بل مثلا زه ویم چې دغه شی د ما نه دی خوښ نو دا به هم ډیلیټ کړم صحیح شو او په دغه ځای کې به دغه یو ټکی باقي ده نو یو ټکی به ورکړم او بل په عین وخت کې به ورته ولیکم چې it has been a beautiful year صحیح شو او په قوس کې به ورسره مشترک کړم خالد 2015 قوس به بند کړم مثلا دا مې اضافي معلومات کې ورکړل په دغه ځای کې عنوان نشته دی مثلا دله به زه عنوان ورکړم او ورته ووایم چې کابل کنه نو که چیرې تاسو هر شی د ما ووینئ چې که شی ډیلیټوم هم هغه په سره رنګ کړسي او په خط پکش کی یا دو تا استریک وی صحیح شو دغه خط پکش شو او بل که زه شی ورته علاقه کوم دغه تر لاندې سور خط رسي دو تا انډرلاین وی یعنې دغه شی علاوه شوي دي کله چې استاد یا هغه څوک چې مقاله ریویو کوي ما ته یې بیرته راولیږي نو فکر وکړئ چې دغه ډاکومنټ خلاص شو ما ته یې راولېږو چې کله یې ما ته راولېږو زه فکر وکړئ تاسو د پروژې راپور دی تاسو ته چې څنګه ولېږو مدیرم استادم یا د پروژې رئیس یو چا درته ولېږو چې هله زر د راپور وګوره نو تاسو به وګورئ چې په دې ځای کې فرضاً دغه شی علاوه شوي دي مثلا دغه شی ورته علاوه شوي دي تاسو به وګورئ چې آیا دا مناسب دي که نه آیا دا د دوی مربوط دی که نه که چیرې فکر وکړئ احیانا د تاسو خوښ شو نو چپه کلیک به پرې وکړئ چپه کلیک هم چې وکړو اکسپټ انزرشن یعنې قبول یې کړئ دغه شی چې اډ کړي دي اکسپټ چې اکسپټ شو د دغه نورو سره به یې رنګ ورک کم شي مثلا په دغه ځای کې دغه پروفیشنلی پرو څه شی دا مې ډیلیټ کړي دي نو که چیرې تاسو د دوی سره موافق وایه نو رابشئ په دغه کلیک وکړئ کلیک هم چې پرې وکړو بیا به چپه کلیک وکړئ چپه کلیک هم چې وکړو په دغه ځای کې په دوی چې چپه کلیک وکړو د دوی په خاطر تاسو پوهیږئ چې ولې نه رسي د دوی په خاطر چې موږ دغه ټول ټکس نه دی انتخاب کړی صحیح شو نو زه به اوس دا ټول ټکس انتخاب شو صحیح شو دغه چې کله چپه کلیک پرې وکړئ دا فکر وکړئ چې دا صحیح دی هغه نفر غلط شوی دی نو تاسو به بیرته دا ریجکټ کړئ یعنې کوم نظر چې ورکړی نظر یې رد کړئ فتوا یې رد کړئ دغه صحیح شو دا بیرته واوښت مثلا په دې ځای کې عنوان ورکړی دی عنوان تاسو فکر کوئ چې صحیح دی نو تاسو که دا ریویو مینو ته راشئ په دغه ځای کې هم اکسپټ لیدلی شئ صحیح شو دا یې اکسپټ کولی شئ اکسپټ دیس چینج مثلا نور هر څومره تغییرات چې کې راوستلي دي په دې ټکس کې زه یو څو نور تغییرات هم راولم چې تاسو ته یې وښیم مثلا زه به دا ټول ډیلیټ کړم او په دغه ځای کې به یو څو شیان ور کاپي کړم صحیح شو دا اضافي شیان ما ور واچول تاسو یو چل کړلی شئ که په یوه وار باندې زر ځان ته خلاص کړئ چې مناسب کار نه دی د دوی په خاطر باندې یو څوک چې تاسو ته وخت یږدي مثلا نیم ساعت 2 ساعته تاسو په ډاکومنټ تېروي نو تاسو هم باید همدومره وخت پرې تېر کړئ چې بیرته یې وګورئ نو تاسو اوس راشئ وګورئ اکسپټ آل چینجز یعنې کوم تغییرات چې ټول کې راغلي دي دا په یوه وار باندې قبول کړئ دا به ووایو صحیح شو اوس تاسو وګورئ د موږ غونډ ډاکومنټ چې کوم تغییرات کې راغلي وو هغه ټول په یوه وار باندې قبول شول صحیح شو دا یوه خبره دا په سټنډرډ شکل دی را شو بیرته د موږ هغه ولي وطني طریقې ته چې کمنټونه پرې ورکړي یا نظریې هم پرې ورکړي نو د هر کمنټ لاندې به دغه نفر دپاره ولیکئ مثلا په دې ځای کې ویلي وو چې عنوان نشته تاسو به ورته ووایئ مثلا تاسو وایئ چې عنوان علاوه شو صحیح شو نو دا اوس د ما دپاره فکر وکړئ دا تاسو ریویو کړو دا به د تاسو نوم رسي په دې ځای کې نو عنوان نشته ما ویلي وو او بیا دله بیرته ما مثلا عنوان ورکړو مثلا د دوی عنوان دی دا یې عنوان شو صحیح شو مثلا د دوی کمنټ دپاره یې دا ویلي چې سپیلینګ ایرر زه به ورته وایم چې نه رانګ اصلاح شو مثلا اصلاح شو دا به دغه رقم به ټول ډاکومنټ ریویو کوئ هغه کوم کمنټو سره چې موافق یې هغو ته به د موافق ځواب ورکړئ د کومو کمنټو سره چې ناموافق یې یا مخالفت ورسره لرئ یا نظر متفاوت دی هغو ته ځواب ورکړئ چې نه زه مثلا په دو دلیل باندې زه تاسو سره موافق نه یم نو تاسو دا کار مه کوئ نو بیا هم په یاد وي چې څنګه تاسو کړلی شئ مونوګراف سیمینار کتابونه تیسیس یا هر شی چې ریویو کوئ راپورونه د پروژو تاسو به بله ورځ مثلا په پروژو کې کار کوئ یا په یو بل ځای کې مصروفیت لرئ
نو تاسو به ریویو ټاب ته راشئ. ریویو ټاب ته چې راغلی 2 رقمه کولی شئ. یو به نیو کمنټ ورته اډ کړئ او بل به په ټریکینګ کې. صحیح شو؟ په ټریکینګ کې اوس مثلا موږ ټریکینګ ویلی دی، تاسو بیرته چې ډبل کلیک پې وکړئ، اوس د موږ ټریک که ګوره که شی ورکوو مستقیم ورکېږي، یعنې ټریک چینج کوي، موږ ته نه سیف کوي. نو د تاسو په یاد وي ده چې ټریک چینج سټنډرډ طریقه یې ده او کمنټونه د موږ کلاسیک افغاني یا وطني لیارې ده چې موږ د هغو نه استفاده وکړلی شو چې څنګه یې ډاکومنټونه یا راپورونه ریویو کړو او یوې ښې سټنډرډ لیکنې ته ورسوو. نو ښه چانس، خدای وکړو چې په دې کې مو یو نوي شی زده کړي وي.